د متلونو کیسې له خپل وطنه ګل وطنه کتاب څخه. د کتاب لیکوال عبدالنافع همت، ویاند او چمتو کوونکی سید لودین. متل دی وای خدای و د پردې ادې میړه کاوه ابا راغی له مکې. پخوا به حاجان پر پښو حج ته تلل چې تګ او راتګ به څو میاشتې او کله ناکله یو کال وخت نیوی. په لاره کې به له ډول ډول خواریو او تکلیفونو سره مخامخ کېدل. وایي یو سړی چې سالار نومېدی د حج نیت وکړ. ځوانه ښځه او دوې کوچنۍ لوڼې یې په کور کې پرېښودې او دی حج ته روان سو. څو میاشتې وروسته چې نور حاجان راغلل سالار ورسره نه و. خپلوانو یې تورې مځکې پسې سپینې کړې خو د سالار پته ونه لګېده. د لارې ملګرو یې ویل چې سالار په لاره کې راڅخه ورک سو، نور نه یو خبر چې مړ به وي او که ژوندی. چا به ویل چې په لاره کې څو حاجان شرموښانو وخوړل، کیدای سي چې دی یې هم خوړلی وي. چا به ویل چې غلو به وژلی وي. چا به بیا ویل چې سالار له دې خوا یو څه ناروغه و، کیدای سي چې مړ سوی وي. د سالار خپلوانو چې دا خبرې واورېدې نو زړه ته یې ولوېده چې سالار مړ دی. د فاتحې کمبل یې واچولې او فاتحه یې واخیسته. که څه هم ټولو خلکو سالار مړ باله خو ملایانو بیا هم د هغه کونډې ته اجازه نه ورکوله چې بل میړه دې وکړي او د سالار کونډې هم له حیا څخه څه نه ویله. یو په بل پسې کلونه تېرېدل چې په دې وخت کې د کونډې دوې لوڼې پیغلانې سوې. اوس چې به نو کله د کونډې د کور مخ ته کوم لاروی تیر سو نو د کلي خلکو به ویل چې په دې سړي کې خامخا څه فساد سته. کونډه له یوې خوا د خلکو خبرو او له بلې خوا غریبۍ تنګه کړه خو څه یې په وس نه و پوره. یو ورځ یو ناولده مسافر راغی او په کلي کې یې شپه سوه. مسافر په خبرو کې ویل چې زموږ سره په حج کې یو سړی ملګری و چې سالار نومېدی. له هغې خوا چې راتلو په لاره کې لیوانو وخوړ. کلیوالو چې دا خبره واورېده نو زړه ته یې ولوېده چې هغه سړی خامخا زموږ د کلي سالار دی. تر دې وروسته ملایانو ویل چې د سالار کونډه میړه کولی سي. څرنګه چې د کونډې لوڼې پیغلې سوي وې او د کونډې هم زړه مات سوی و، اوس یې واده زړه نه غوښت. خو د هغې په باره کې د کلیوالو خبرې ورځ په ورځ ډېرېدې. آخر کونډه له دې خبرو څخه ډېره تنګه سوه. یو ورځ یې د ګاونډي ښځې ته وویل چې بس ته، نور د خلکو ګډې وډې خبرې او تورونه نسم زغملی. غواړم چې میړه وکم خو له داسې چا سره واده کوم چې زما د لوڼو ساتنه او پالنه هم وکړي. دا اوازه په لږ وخت کې په ټول کلي کې خپره سوه. وروسته شاوخوا نور کلي هم خبر سول چې د سالار کونډه غواړي میړه وکړي. څرنګه چې کونډه ښایسته وه نو ډیرو خلکو غوښتل چې واده ورسره وکړي. هغه و چې پر کونډې د مرکو باران جوړ سو. یوه مرکه به نه وتللې چې بله به راغله. د کونډې لوڼې ډېرې وارخطا سوې، ولکه ادې میړه وکړي د دوی پای به څه وي. مور ته یې ویل چې که ته میړه وکړې زموږ ژوند به تر دې هم تریخ سي. خدای خبر چې پلندر به موږ وساتي که یا اوسنی ژوند که ښه دی او که بد په ګډه به یې سره تېروو. لوڼې یې چې هر څه زارۍ او جګۍ ورته وکړې کونډې یې خبره نه منله. ویل زه نور د خلکو خبرې نسم زغملی، هر څه چې کېږي میړه کوم. بس د خدای کړه دي او د بنده ورته کاته دي. په دې وخت کې سالار روغ رمټ کور ته راغی. په کلي کې چک چکه سوه چې سالار ژوندی دی. د سالار کونډه او خپلوان ډېر خوشحاله سول. په تېره بیا د کونډې لوڼې خو له خوشحالۍ څخه په کالو کې نه ځایېدې. په دې وخت کې د سالار مشرې لور کشرې خور ته په خوشحالۍ وویل
خورکۍ د خدای مهربانۍ ته وګوره، له لوی شرمندګۍ څخه خلاص ولو. که ادې میړه کړی وای او بیا بابا راغلی وای، په کور او کلي کې به مو پزه پرې سوې وای. کشر خور یې په خندا ورغبرګه کړه. خدای و د پردې ادې میړه کاوه، ابا راغی له مکې. یادونه: دا متل په کندهار کې ډیر ویل کیږي. کله چې په اټکلي او تصادفي توګه یو څوک له خطر او شرمندګۍ څخه وژغورل سي او پرده یې وسي، نو خلک دا متل وایي. د کتاب لیکوال وایي چې دا کیسه مې په کوچنیوالي کې د کندهار ولایت ډنډ ولسوالۍ د کوبې د کلي له یوې سپین سرې ښځې څخه چې موږ ادې بلله اورېدلی دی. څه ښه یې ویلي دي. خدای و د پردې ادې میړه کاوه، ابا راغی له مکې.